یو ډیر افسوسناک خبر په کابل افغانستان کې 8 یا 9 کلنه ماشومې باندې ناروا زیاتې شوې دي او کوم کس چې ورسره دا زیاتې کړې ده هغه اوس پولیسو هم نیولې. دا زیاتې چا او څنګه کړې د مکمل تفصیل نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو د ماشومې د کورنۍ بیان هم واورئ چې مکمل واقعیت څنګه شوې ده. د دې ماشومې مور BBC سره په خبرو کې وویل چې لور مې پرون د دوايي اخیستلو لپاره نږدې میډیکل سٹور چرته چې دوايي خرڅېږي هلته لېږله چې بیا یې راته وویل چې دلته نږدې زموږ د کور سره د قرآن کریم یو قاري دی، نورې جنکۍ هم ورسره د قرآن کریم زده کړه کوي، زه به هم هلته داخله واخلم. مور یې وویل چې ما ورته اجازت ورکو، خو کله چې مې لور د کور نه ووتله تر ډېره وخته پورې کور ته رانغله چې 11 بجې شولې چې کور ته په ژړا راغله او ټوله قصه یې وکړه چې ناروا زیاتې ورسره شوی وو. د هغې نه پس دوی پولیسو ته خبر ورکړی دی او د دوی په مدد سره 1000 تر 1000 زیاتې کوونکي مجرم نیول شوی دی، ځکه چې دوی دغه زیاتې کوونکي مجرم پیژندلی وو، یعنی د جینۍ ماشومې پیژندلی وو. دا واقعه د کابل په کارت سخي کې شوې ده چې دغه متاثره ماشومه اوس مهال د کابل په استقلال هسپتال کې داخله ده. دغه کس چې دا کار یې کړی دی پولیسو نیولې او نور معلومات ترې اخیستل کیږي. خو دې واقعي ډیر خلک خفه کړي دي او په سوشل میډیا باندې ډیرو افغانانو او پښتنو په دې کار سخت رد عمل ښودلی دی. د داسې واقعاتو زیاتېدل که په پښتونخوا کې وي یا په کابل افغانستان کې لویه وجه دا ده چې داسې مجرمانو ته سخته سزا نه ورکول کیږي او داسې مجرمانو سره سخته رویه نه کیږي. کله چې داسې مجرمان ونیول شي نو که دوی سره سخته رویه وشي نو هیڅکله به هم داسې کیسونه مخې ته رانشي. الله دې وکړي چې داسې مجرمانو ته سخته سزا ورکړل شي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. دوستانو دا و د خان کلیک چینل د نن ورځې تازه خبر چې تر تاسو مو درورسو. زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت درورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.